ښارونه شته، ښارونه نه دي. ولې؟ به جرګه آزاد خوش آمدید. عوامل متعدد از جمله بیکاری و نارامی بر نفوس شهرها در افغانستان به سرعت می افزاید. شهرهایی که تأسیسات ناقص و آن هم برای یک جمعیت محدود داشت مملو از سکنه شده است. عدم فرهنگ شهری از یک سو و ناکارایی مقامات در ایجاد نظم شهری شهرهای افغانستان را به یک مجموعه نازیبای آدمها و بناها با محیط آلوده مبدل ساخته است. په افغانستان کې څنګه معاصر ښارونه او ښاري کلتور خدمات او چاپیریال رامنځته شي، همدا موضوع به له تاسې حاضرینو او د ګډونوالو سره ګډه وڅېړو. حبیبه سعادت، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات در ولسی جرگه. سمونوال عبدالقیوم، معاون اداره پلیس ترافیک افغانستان که مسئولیت تنظیم وسایط بر عهده آنها است. د ښاري سپرلی وړونکي ترانسپورت د تصدۍ ملي بس لوی رئیس احمد نظیر رضایی او زموږ کوربه داود جنبش. برای سوال اول میریم به قطار دوم. حسنا کاظمی از ولایت هلمند تشریف آوردن. سوال اول از اینا میگیریم. بله. سوال ما است که شهر معیاری چیست؟ به چه شهر میتونیم شهر معیاری بگوییم؟ کدام معیارها باید باشه که بگوییم شهر معیاری است؟ رضایی صاحب شما اگر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکری میکنم از همشیره عزیزم. تا جایی که در ذهن من خطور میکنه، معیاری جایی است که در اوج نظم باشه، آب درست باشه، کلینیک درست باشه، شفاخانه درست باشه، وسایط درست باشه، احترام متقابل باشه، سلسله مراتب باشه. اینها را در مجموع ما میتونیم بگوییم که یک شهر خوب و یک شهر است که در اونجا کسانی که می باشند بتونن با هم یک روابط خوب داشته باشند، که امید از این را ما داریم، نه تنها در هلمند بلکه که در ولایات دیگه و بالخصوص در ولایات جنگ زده ما بتانیم این مشکلات برطرف بسازیم و این مسائل انشالله داشته باشیم. با امید اون روز، به خاطر از اینکه من وقت زیاد نگیرم، در آینده اگر بازم سوال باشه من در خدمت و ترانسپورت یک بخش مهمی از این خواهد بود که شما مسئولیتش دارید. بله. من میتونم برای شما بگویم که ترانسپورت شارگ حیاتی یک کشور است. اگر در یک ولایت، در یک جای ترانسپورت درست نداشته باشه، او ولایت کلان فلج است. همین قسمی که ما اگر که در جسم خود متوجه باشیم، یک رگ، یک شارگ حیاتی را اگر قطع بکنیم، میبینیم که خون انتقال نمیکنه و او انسانی که است فوت میکنه. فلهذا ما در قسمت از این که بتانیم امو شارگ حیاتی را حفظ بکنیم، باید ترانسپورت خود تقویه بکنیم. این ترانسپورت در ابعاد مختلفش، هم در بخش مسافربری، هم در بخش باربری و هم در بخش فضایی. انتقال یک انسان، انتقال یک شی، همه از اینا فقط توسط چی میشه؟ توسط ترانسپورت میشه. اگر ما ترانسپورت خوب و معیاری داشته باشیم، میتونیم به او ولایت بگوییم که شارگ حیاتی از این فعال است و این میتونه بهتر و خوبتر کار بکنه و او ولایت انشالله بهتر و خوبتر میتونه که مصدر خدمت باشه. مننه رضایی صاحب. حتما فکر کوم ګډونوالو سره به پوښتنې وي په دې باره کې چې ښاري ترانسپورت نه یوازې په کابل کې چې په نورو ولایتونو کې هم تنظیم نه دی. وکیلي صاحب نه به واورو چې د دوی له نظره کم معیارونه باید وي چې ووایي چې دغه ښار معیاري دی، مدرن دی او معاصر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر ښه اداره باید ولري. په اداره کې د یو ولایت یا د یو مملکت مسلکي اشخاص مقرر وي، تر څو چې په یو ښه پلان سره، په یو ښه ستراتیژیک پلان سره هغه ولایت یا هغه هیواد مخ ته ولاړ سي. و معیاري ولایتونه، سړکونه باید پاخه وي چې مشکلات د ترافیک والته موجود نه وي. ترافیکي اشارې باید موجودې وي. موږ په نورو هیوادو کې چې ګورو، که کلی دی، که ولایت دی، که مرکز دی، ټول منظم ترافیک دی. دا رقم حالت نه دی لکه چې اوس موږ په هیواد کې دی. دا هم ملامتیا زه پر حکومت فعلا نه اچوم. موږ په داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې د کلونو څه په جنګ موږ تاسې ژوند کوو او رالوی سوي په جنګ کې، په مشکلاتو کې رالوی سوي.
خو بیا هم توجه د نړیوالو افغانستان ته په دا څو کالو کې ډیره وه چې د دې څه باید د افغانستان خلکو صحیح استفاده کړې وای. په نورو نړیو کې هیڅوک د ترافیکي قانون څخه خلاف یو قدم هم نسی پورته کولی چې هلته هغه هیوادونه پرمختللي دي ځکه جریمه پر راځي. ډیر هواید د نورو هیوادو د ترافیکي او د ترافیکي لارو څخه دي چې د دې وطنونه پرمختګ کړی دی. متاسفانه چې زموږ هیواد لا تر هغه ځای نه دی رسېدلی او موږ واقعا اوس هم ستونزې لرو. یو معیاري ولایت باید شفاخانې مجازي ولري، ډاکټران ولري، مسلکي ډاکټران ولري. نه دا چې هلته دغه تعریف ته ساده صاحب په پام سره افغانستان معیاري ښار نه لري. تر اوسه پورې ډیر لږ تر د خپل مرکز ولایت اوس هم یو څه معیاري دي. زه به دومره ووایم یعنی مرکز نه دی. مرکز کې معیاري نه دی. مرکز په دې چې موږ چې یو ځای ځو باید مخکې 1.5 ساعت موږ باید حرکت وکړو. زموږ ټوله ورځ په ترافیکي لارو کې زموږ تیریږي. پر وخت موږ خپل برنامو ته خپل ماکلینو د مشکلاتو وحل ته رسیدګي نسو کولی په دې خاطر چې ترافیک لارې بندې دي. سهار زه د ملي تلویزیون برنامې ته دعوت ومه تر څو چې زه ورسېدلم 10 دقیقې پاته وي زما د برنامې. یعنې ما وختي حرکت کړی، لارې دومره بندې وې چې تر څو زه ورسېدم د برنامې 10 دقیقې. دا هغه ستونزې دي چې نه یوازې زه په دې کې ورسره ښکېل یم، موږ تاسې ټول په دې ستونزه کې اخته یو. سمونوال صاحب، یکی از مسائلی که شهر مدرن جلوه میده تنظیم ترافیک است و شهر کابل شما فکر میکنین که افراد و واسطه ها بالای سر هم انبار شده، نظمی وجود نداره؟ چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با جواب سوال همشیره ما باید رو بگویم که معیاری بودن یک شهر خصوصا سر ترانسپورتیشنش است. فعلا ما شما تو یک شهر معیاری نداریم، ترانسپورتیشن منظم نداریم و اگر نگاه ترافیک بود، پلیس ترافیک ما هم پلیس با سطح یک شهر ایفای وظیفه بکنه نداریم. مثلا ترافیک ما از 5 بجه صبح تا 9 بجه شب ایفای وظیفه میکنه، اما بر از این کس به نام اضافه در دیگه ممالک پیشرفته که ما شما ببینیم اونا 3 تایم 2 تایم وظیفه اجرا میکنن، اما در شهر کابل ما از 5 بجه صبح تا 9 بجه اینا در گرمی گرما در سردی زمستان اینا از 5 بجه صبح تا 9 بجه اینا میبینن. حاضرین هم شاید هستن و من خودم، اما نظم وجود نداره. نظم به خاطر دی وجود نداره که شهر کابل ما به 50,000 الی 70,000 وسایط این سرک‌های اعمار جور شده بود. اما فعلا از نگاه چه تنها از احصایه خود ترافیک مرکز ما با تقریبا 6-7 لگر وسایط میرسه. 10 چند کوی از ولایات هم اگر که چی باشد، از ولایات هم در اینجا سردی کلی در شهر کابل تجمع کرده و هم بعضی ولایات ما که نهان نست اگر اونا از نهان به شهر کابل اگر وسایط که خود وسایط خود هم روی خود آوردن. یعنی مشکل تنها مشکل اداره ها نیست. بله، سرکای میاری نداریم. سرکای ما سرکا خرد است. سرکا باید در 3 خط سیر 4 خط سیر باید تنظیم شود. ما یک خط سیر وسایط رفت آمد میکنه که او هم 6 متر یا 7 متر، نهایتش فعلا در مدت 12-13 سال بعضی جاها وسط پیدا کرده و پلای میاری نداریم. پلای ما هم خرد است، سرکا هم خرد است و تماما دوایر دولتی ما چه نظامی چه ملکی به یک نقطه 1 کیلومتری با هم دیگه تجمع کردن. مثلا از نگاه سر از این گپ خواهد زدیم به خاطر از که رئیس جمهور در اواخر گفته بودن که ادارات دولتی را به یک منطقه خاص دارالمان انتقال میتن که شاید تا حدی مشکل از شما خواهد بشنویم که آیا میتونه این مشکل حل کنه. یعنی تاسو لاس جګ کړه او نوبت به در په لومړي کتار کې ځان معرفي کړئ. مولوي عبدالحکیم حکمت یم د زابل ولایت څخه. بله. دغه ناوارده موټر چې بشمیره راواردیږي افغانستان ته په لیټ هم نه لري، سخت مشکلات یې مبارزه کړي دي. موږ ته د ویش بارډر ډیر نږدې د زابل ولایت ته تقریبا په لکونو موټر هلته ولاړ دي. کومو موټران ته چې تاسې دغه جاپاني چپه لاس موټران ته په لیټونه د 5 کلو دپاره ورکړي هغه هم دوره پرسوله. آیا دې ته څه پلان شته؟ د دې مخنیوی څنګه په کار ده؟
اوس چې هلته خلک راټول شي چې وایي موټر بند دي هغه د اشغال وکړي وایي چې 1 لاک یا 2 لاک موټر دی دا موږ څه په وکړو دې ته تاسو څه پلان لرئ هغه موټر چې بند دي هغه د پاره ترافیک و ریاست څه پلان لري سوال دیگه جوان در قطار آخر به نام خدا هارون نور هستم از ولایت پروان آمدیم و در این اواخر در ولایت پروان گشت گذار موترهای شیشه سیاه و بی اسناد خیلی افزایش یافته و زندگی مردم را هم تهدید میکنه ترافیک در این مورد چه تصمیم دارن برای موترهای با شیشه های سیاه که قانونا در افغانستان ممنوع است تشکر خانم در قطار اول اینجا به نام خدا سلما سیرت هستم یک تن از اشتراک کنندگان از ولایت پروان خب شما گفتین که مرکز افغانستان که کابل است دارای یک شهر میاری نیست نظر به وجود خود میکنیم قلب و مغز ما یک جای یک مرکز وجود ما هست هرگاه قلب و مغز ما درست کار نکنه تمام وجود ما میتونه درست کار کنه وقتی کابل یک شهر میاری نیست ولایت کابل میتونه که شهر میاری باشه به روی کدام دلیل یعنی میگن که وقت کابل میاری نیست شهرهای دیگه هم نیست و اگر اصلاح را شروع میکنیم از کابل شروع کرد تشکر یک سوال دیگه هم میگیریم ریشتافید در قطار دوم بسم الله الرحمن الرحیم امان الله د وردګ ولایت نه کم موټر چې تاریخونه تیر دی په حساب ماډل تیر دی ترافیک ولې د بازار ته اجازه ورکړي چې د ازدحام د بازار کم شي د لپاره یو قانون نشته چې وضعي کړي یعنی د ترافیکي ازدحام د مخنیوي لپاره بیلابیلې لارې شته یوه یې دغه ده چې تاسو ډېره مننه ګلاب الدین زدران له خوست ولایت نه دریم قطار کې بله پوښتنه لري په ملي کچه څه کول پکار دي چې مونږ د کلیو څخه ښارونو ته د خلکو د لیږد کچه راټیټه کړو تر څو چې په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې څخه مخنیوی وشي هم د افرادو هم د وسایطو بله سادات صاحب یو مشکل ما په سریزه کې مویل دا ده چې په افغانستان کې اکثریت وګړي اوس ښاري شوي دي بېلې د چې ښاري کلتور ولرو مثلا هغه چې په اطراف کې ژوند کړی یو دم ښارونو ته راغلي په بېلابېلو دلیلونو ناامني بیکاري او نور د دوی پوښتنه دا ده څه وکړو چې هم کلی وده وکړي چې کلیوال مجبور نشي چې ښار ته راشي او هم ښارونه پاک او معیاري کړو څه کول پکار دي د محترم ورور په جواب کې ووایم چې ولې خلک کابل ته ټول راځي په ولایاتو کې موږ ناامنه ولایت لرو خصوصا د ناامنه ولایت څخه خلک ټول کوشش کوي چې مرکز ته راسي که چیرې په هغه ولایت کې اوس زه د هلمند ولایت یم په هلمند کې واقعا موږ په ولسوالیو کې مکتبونه فعاله نه لرو اوس ځوانان مو ټوله بې تحصیله پاته سوله ډېری کوشش کوي چې یو څه واس لري ځانونه کابل ته راورسي تر څو چې د اولادو مکتب یې پاته نسي دا یوه موضوع بل شفاخانې مو هلته چې په ولسوالیو کې دي بندې دي مخالفین تاسو خبر یاست دا څو وخت راهیسې چې ولسوالۍ مو ډېری د مخالفینو په لاس کې د دولت دا خلک هم کوشش کوي چې دوی مرکز ته راسي بل په مرکز کې نسبت و ولایاتو ته مسلکي اشخاص ډیر دي تکړه استادان ډیر دي دلته د ژوند سهولتونه یو څه برق اوبه او د دې دا موجودیت یې ډیر دی خلک کوشش کوي چې کابل ته راسي مګر و دې ته خلک فکر نه کوي چې د کابل ښار د څومره نفوس لپاره جوړ شوی دی او څومره خلک به دې کابل کې باید ژوند وکړي دغه بلند منزلونه څنګه چې د کابل ښار زلزلې لري دا هم د بلند منزلونه چې اوس جوړیږي دا خطر دی ورته اما متاسفانه خلک خپل شتمنۍ خپلې پیسې ډېری هلته لري په ولایاتو کې هغه خرڅوي ټول راځي و مرکز ته او متاسفانه دغه نن ورځ چې ګډوډي په مرکز کې هم موږ وینو ډېری خلک د ښار د فرهنګ سره بلد نه دي مشکل دغلته تاسې وینئ د کابل ښار د ښاروالي واقعا زحمت باسي تر خپل حده اما متاسفانه زموږ خلک د ښاري فرهنګ سره بلدیت نه لري زدران صاحب تاسې لاس بیا جګوئ تبصره لرئ که قانع نه شوئ څنګه چل دی مهرباني وکړئ اغلې وکیلي صاحب ډېره ښه مهرباني وکړه خو زما سوال دا و چې څه کول پکار دي
چې مونږ د خلکو د ولسوالیو نه مرکزو ته یا د کلیو نه مرکزو ته د دې څخه مخنیوی وکړو، کچې را ټیټه کړو. تاسو خبره باندې وکړه بل اړخ د مشکل دی په مملکت کې، یعنی یو خدا د امنیت که جوړ شي کېدای شي خلک را نشي، و هغه بیا نو دوی نورې چې لارې څه ځواب ماته لري. یعنی ما سوال دا دی چې څه کول پکار دي، څه تدابیر پکار دي، څه وکړو په ملي کچه، مشران، حکومت، دولت، ته زه ټول. ما خو وروره علتونه یې ویل، که چیرې په ولسوالیو کې زموږ په ولایاتو کې خلکو ته د ژوند زمینه برابره سي، د ژوند کولو امن راسي، هلته موږ شفاخانه ولرو، موږ ډاکټر ولرو، موږ مکتب ولرو، موږ استادان ولرو، ښوونکي ولرو، اداره ولرو په ولسوالیو کې. په اصطلاح هغه منظمه اداره چې ولسوالي اداره کې او یا په ولایت کې یو منظمه اداره چې ولایت اداره کې، او اداره چان هغه څوک وي چې خلک رانږدې کړي خپل ځان ته، نه دا چې خلک د ځانه متنفره کړي. تر اوسه پورې موږ چې کوم د غټې ستونزې سره مخامخ یو هغه اداري فساد دی. موږ تاسې ټول د دې څخه ژاړو، نارې وهو او د دې څخه خلک متنفره کیږي. خلک فکر کوي چې ولسوال صاحب رشوت غواړي، کار مې په رشوت کوي، کومندان صاحب رشوت غواړي. حتی دغه د تریاکو کرل به هم زه درته وایم چې هم د دولت څخه پیسې خلک اخلي او هم د ملت څخه، هم د زمیندارانو څخه پیسې اخلي چې وې کړي، او حکومت څخه پیسې اخلي چې موږ یې محوه کوو. هغه دی چې د تریاکو کچه لوړه ځي، مخنیوی یې نه دی سوی. دا هغه مثالونه وروره چې ما تاسو ته ویل، که چیرې موږ په یو ولسوالۍ یا ولایت کې منظمه اداره ولرو، امن ولرو، زموږ ضروریات هلته پوره سي. که چیرې امن وي حکومت حتما لاسرسی کوي، هلته کار کوي. رضایی صاحب پاسخ شما به این سوال و سوال بسیار جالب هم هست که افراد خب ناامنی یک مشکل دراز مدت است که شاید به این آسانی راه حل برش وجود نداشته باشه، ولی راههای دیگه از نظر اقتصادی وجود داره که افراد دهاتی را، اونایی که در نسلها در قریه ها بودن، نگاه کنیم، زندگی شرایطش برش مساعد بسازیم که مجبور به ترک محلاتشان نشن. تشکر میکنم از هموطنان عزیز خود. چند سوال را که من یادداشت کردم در این رابطه، من نظرم بر این است که بعضی از دانشمندان میگه ریشه و اساس بسیاری از مسائل خودسازی است. اگر ما در خودسازی داشته باشیم، از خود شروع میکنیم به فامیل خود، از فامیل شروع کرده به هموطنای عزیز خود، به همسایه و اینا. وقتی ما میتونیم که یک کار را پیش ببریم که اول خود آراسته بسازیم. آیا واقعا از نظر تعلیم و تربیه ما به کجا رسیدم؟ برادرم که امروز بیسواد است، من دست از این را باید بگیرم؟ شفاخانه‌ای که نیست، من در کجا یخن کی را باید بگیرم؟ ما وقتی که آمدیم از خود شروع کردیم و فامیل خود درست کردیم، آهسته آهسته میتونیم که بالاتر از اینا کار بکنیم. ببینید، من من ایس یک مسئول در یکی از ادارات، خدایم شاهد است، بسیاری وقتها شبا از خواب بیدار میشم که ملی بس چرا نیست در فلانه جایی. دلیلش بر این است که امیان باعث چی میشه؟ باعث از این است که در وطن ما نفاق است. بیاییم ما کار بکنیم که بزرگای خودم از این نفاق دور بسازیم. سوال خودتان یک مسئله بسیار مهم را اشاره کردین رضایی صاحب که ملی بس چرا در فلان جای نیست. اصلا ملی بس وجود داره، به خاطر اینکه اگر سیستم درست شهری در مراکز شهرها و حتی در ولسوالی ها می بود، شاید اینقدر مشکل از نظر نظم ترافیکی و آنچه وکیل صاحب او اشاره کرد ازدحام ترافیکی نمی داشتیم. چرا؟ من امیر میخواستم که واضح‌تر صحبت بکنم. ما فعلا مثلا در کابل در 7 لین ملی بس داریم. چرا در لین‌های دیگه نداریم؟ نیاز است، اشد ضرورت هم است و واسطه هم در تصدی است. وقتی که ما یک وقت اگر میگم نیست نداشته باشیم، خود درست، اما داریم. امی قسم بیش از 21 ولایت ما و شما فعلا وسایط ما است. مثلا خوست مدتها بود که اصلا ملی بس نداشت، ما 5 اراده واسطه را برای خوست دادیم که برین فعالیت بکنین و کارش آغاز بکنین. دایکندی یکی از ولایات دیگه ما و شما هست، اونها آمدن در اینجا مشکلات داشتن، مثل شما دوستا و عزیزا
آمدن به ما مراجعه کردن، ما بر از اونا واسطه دادیم و 2 موتر دیگه هم روان کردیم که حتی بانوی نخست کشور ما و شما یک مقدار هزینه از او را به طور کمک بر ما دادن. ولی به هر صورت مشکل وجود داره. ترانسپورت شهری اصلاح شدن کار داره. از حاضرین میشنویم. خانم شما در قطار اول. انیتا غضنفر هستم از ولایت لوگر. سوال من متوجه رئیس صاحب است که در ولایت لوگر ملی بس وجود داره اما غیر فعال است. ما مسئولین داریم از دارالمعلمین و پانتون ها کنا به مشکل امنیتی هم دچار هستند و مشکل اقتصادی هم دارن. چی میشه اگر ملی بس همونجا فعال شود بر اونا مصدر خدمت شود تا همی دخترای ما بتونه به حالت آرام به دارالمعلمین چون موقعیتش دور است و پانتون موقعیتش دور است اونجا اونا را انتقال بده و از نگاه اقتصادی هم برای مشکلشان حل باشه. شما چی پلان دارین؟ معاون صاحب ریاست ترافیک حتما نظر خاص داشتن ولی من نظر ایست از شما هم میخوایم بشنوم که اگر سیستم ترانسپورت شهری در کابل و دیگر شهرها اصلاح شود یک بخش بیشتر معضل ازدحام ترافیکی حل میشه. در این زمینه چی کارهای باید صورت بگیره از شما میخوایم بشنویم. تاسو دغه تاسو کړو سپینو کالو کې بل فدا محمد ساحل هم د خوست ولایت اوسیدونکی. زما پوښتنه دغه ده چې په خوست کې زیات وخت چې ترافیک ښار ته روشي د غوټونه خالي کوي یو خوا بل خوا ټوله ورځ مصروفي خو ستونزه د کوم ځای نه شوې ده. ستونزه د دې ځای نه ده چې په سړک کې موټر په خپل لاس کې نه ځي بل لاس کې دوي په غیر منظم شکل ځي یعنی ښاري ستونزه یې رامنځته کړې ده. علت یې څه ده؟ ترافیک په 3000 کلدارې یو لیسنس ورکوي په رڼا ورځ د پټې خبره نه ده چې څوک وایي چې په پټه کې موټر چلونې اسناد په رشوت باندې ورکول کېږي. کله چې په رشوت باندې ورکړل زه یو مثال درته وایم په خوست کې یو سیمان صاحب چې شاهد ده ایته هم لیسنس ورکړی ده یعنی چې ژوندی نه دی لیسنس ورته ورکړی دا یوه دسیسه وه چې دته یې جوړه کړله یعنی په عمل کې دغه کار وشولو لیسنس یې دې ته ورکړی ده. کله چې یو سړی په رشوت لیسنس واخلي آیا دا د ډرایورۍ په اصولو پوهیږي؟ صحیح شو. مننه. آیا دا ستونزه نه وي؟ شما صحبت کردین جوان در قطار اول اینجا. بسم الله الرحمن الرحیم. نقیب الله صدیقی از ولایت تخار. سوال از میمونا داشتم که بر علاوه از اینکه ما در ولایت خود یک ولایت خیلی ها کوچک داریم که میتونیم که در 10 دقیقه تمام ولایت از سرش تا آخر بریم و مقامات دولتی آمدن راه ها را مسدود ساختن بخصوص که یک سرکی که به نام سرک شرکت نه یکی او سرک به خاطر این بود که موترهای باربری باید از او سرک مرور بکنه و شهر ازدحام برش نبخشه. ولی امروزه مقامات دولتی آمدن دیوالهای استنادی اونجا جور کردن و برای شهر ما خیلی هم موانع ایجاد کردن. آیا کدام برنامه و یا پلان هم روی از این مسئله است؟ تشکر. خانم در قطار دوم شما. آمنه امید خراسانی هستم از ولایت غور. ما همین موترایی که کهنه شده حال خیلی واریخته شده و هر روز اونا سوختی بیشتر مصرف میکنه هوا رو بیشتر آلوده میکنه به جای از اونا رو کنار بگذاریم یک مقدار از اون موترها بسای استفاده بکنیم که نو هستن و میتونن با سرعت‌تر هم حرکت بکنن. و بعدش هم در قسمت شهرهای معیاری که حرف خانم بود فکر میکنم که شهر معیاری برای فعلا اگر ما بخوایم یک شهر معیاری داشته باشیم یا داشتن یک شهر معیاری برای مردم کشور ما اما اوتوپیایی از که افلاطون مطرح میکنه و از این بگذریم ببینیم که دولت مدارای ما حکومت ما چقدر برنامه و پالیسی دارن در قسمت معیاری ساختن شهرها. حداقل همین به نظر شما از کجا باید شروع شود؟ چی باید کرد که شهر معیاری شود؟ فکر میکنم اولین چیزی که فعلا میتونیم انجام بدیم جلوگیری مافیای سوخت هست و از طرف دیگر ترویج فرهنگ شهرنشینی برای شهروندان. تشکر. ببینین میخوایم یعنی مافیای سوخت شاید میخوایم توضیح بدیم این که اصلا وضعیتی وجود داره فعلا سوخت غیر معیاری بله مافیای سوخت عملا در تبانی با یک تعداد در داخل و حتی ترافیکا مانع اجباری ایجاد میکنن تا سوخت بیشتر مصرف شود و سوخت بیشتر جیب مردم بیشتر خالی میکنن و از طرف دیگر هوا رو بیشتر آلوده میکنن. این وضعیت باید جلوش گرفته شود و از طرف دیگر رسانه‌های ما خیلی کم فعالیت میکنن در قسمت محیط زیست در قسمت از یک فرهنگ شهرنشینی رشد بکنه. باید رسانه‌ها بیشتر فعال بشن و دولت برنامه بدن به دست رسانه‌ها تا این فرهنگ ترویج بکنن تا مردم آشغال خوره در هر جای نریزن و شوروالی وظیفه خود منظم تر انجام بدن. تشکر. زیبا جان کشمیری از ولایت غزنی در قطار
چهارم سوال دیگه مطرح میکنیم. زیبا جان. قرار است که در شهرهای بزرگ افغانستان سر تا سر که شهرها حادثات ترافیکی زیاد می شود. چی می شود که یک مضمون به نام مضمون ترافیک سر تا سر مکاتب تدریس شود؟ بسیار. و یک شهرهای دیگه هم بود که رسانه ها و سیستم معارف و اینا سهم بگیره. معاون صاحب ریاست ترافیک، سوالات زیادی به شما راجع بود، کوتاه اگر پاسخ بدین. و همچنان مثلا ما به عنوان فرد اصلا از مقررات ترافیکی آگاهی نداریم. مثلا در جاده موترم میره، رکشام میره، کراچی میره، آدمم میره. برای تنظیمش چه باید شود؟ این راه حل میتونه؟ زیبا جان چیزی را که مطرح کردن یا خیر؟ ما سرمیاری بودن شهرها گپ میزنیم و فعلا صرف در شهر کابل ما جلوه گشت و گذار وسایط به نام زرنج و به نام موتورسیکل اینا فعلا ما در شهرک به نام شهرک توقفگاه وسایط متخلف ترافیک داریم که هر وسایطی را که ببینیم که دود میکنه یا ای که موار خراب میسازه، ما او را توسط موظفین ما کمرودای کنترل‌های ترافیکی برای انداخته میشه و ما او را توقف میتیم. بعد از ترمیم مجدد، بعد از اینکه نظر تکنیک ما را میگیریم که فعلا ماشین عوارض نداره، به سه راهی باز اقدام میکنیم. یکی. دوم از اینکه وسایط لاری را ما به داخل شهر اجازه نمیدیم. بس استشنای که اوقات معین داره که بعد از 9 شب الی 5 صبح اونا میتونه که اونا از داخل شهر، از اینکه سرکای القویم و فعال نداریم، داخل شهر کابل میشه، از یک مسیر به مسیر دیگه عبور میکنه. سمونوال صاحب یادم است مثلا پلیس ترافیک یک وقت در افغانستان یک حیثیت خاص داشت. واسطه را وقتی که اشاره میده توقف میکرد. امروز هیچ کسی خود ترافیک با مسلک خود و افراد دیگه به ترافیک احترام نداره. چه باید کرد که حیثیت اداره ترافیک احیا شود و اونا بتونن قانون نافذ کنند؟ و این باید از نگاه تعلیم و تربیت ترافیکی ما شما کنم میبینیم یک نفر وقتی که به غرض حق لیسانس مراجعه میکنه، اگر ما در طول 13 سال در هر ماه 100 نفر دریور تربیت کرده باشیم، این که ما حساب کنیم با گپش به 4 لک نفر میرسه. اما ما از نگاه از اینکه بیس مردم و از نگاه سواد ضعیف است، از نگاه چیز در موجب میان در وقت میاده که 2 هفته یا 3 هفته کورس سر از اینا سپری میکنن، تمام چیز حاضر به امتحان هستن، امتحان ازشون گرفته میشه، برشون کامیاب میشه، لیسانس میدن. با مجرد که لیسانس از اداره ترافیک گرفت، تمام چیزی رو که یاد گرفته اداره ترافیک علاج میکنه، باز از اون میره پشتکار. مگر یک کسی که زنده نیست لیسانس برش داده شده در ولایت خوست؟ خب گپ از اونا شاید درست باشه، این مقدار جریان نیستیم. اونجا مقامات قضایی و عدلی و قضایی موجود است، ارگان‌های کشفی موجود است، اونا باید اونا در جریان باید اونا شاید اجرات کرده باشن. منظوری نیست که فساد گسترده را میگن که در اداره ترافیک وجود داره که باعث عدم تطبیق قانون میشه، میپذیرید؟ والا ما 95% ما خواهد نمیپذیرم، به خاطر دیگه اداره ترافیک ما شخصا خود ما فساد جلوش گرفته شده و هیچ نوع فساد وجود نداره و در اون ارگان‌های جلوگیری از ارتکاب فساد رو هم با اداره خودم موجود است. خب دستا زیاد بالا شده، یک چند نفر شما صحبت تاس خبری ندیدی، صحبت نکردین اینجا در قطار اول. عبدالرزاق از ولایت بادغیس هستم. موضوع همی ازدیام ترافیکی کی بود، یکی در شهر کابل که است و دیگه شهرام که ما گشت و گرد کردیم نی در تمام ولایت. همین مسائل تاکسی است. اما به شهر کابل هم همین تاکسی شناخت نمیشه. تاکسی که باید شناخته باشه، از او به حساب ترافیک است که از اونا به حساب چی میگیرن، او ایستگاهی معلوم باشه. هر کس یک واسطه داره، هر کس یک واسطه داره، میای بالا میکنه، کسی نمیفهمه که این نمبر پلیت داره نداره، این تاکسی از کجا است. هر کس به هر جای برد، اکثرا اختطافا و مشکلاتا همین چیزای نمی که تاکسی معلوم نیست دیگه، نه این امیر به بار آورده و هم ازدیام. شما ببینید در یک جای استاد چه یک رنگ تاکسی اگه استاد میشه 100 موتر دیگه قسم استاد میشه. خانم عقب شما. بله. به نام خدا، شبنم هستم از هرات. مشکلاتی که اینا بحث کردن که گفتم ما لاریا اینا اجازه نمیدین و این رسانه‌ای هم شد یک دفعه به هرات که ما باید امی 303 اجازه ندیم به داخل شهر به خاطر که خیلی حادثه کرده وسایط مسافربری. بله
او به لاریایی که مال و شای چی انتقال میده، او به روز که شما اینا گفتم از 8 بجه شب ما میمونیم تا 5 بجه، این گپ نیه، ولی روز هم اونا میتونن بیایم میرن و حادثه زیاد از او رخ میده. یعنی و اون طرحها ایجاد میشه تطبیق نمیشه. تطبیق نمیشه. تشکر. تاسو دلته په لومړي کتار کې سید نصیب الله عالمیار هستم از ولایت لوگر. اول خو قراره که مشاهده بشه دولت برای پیشرفت و ترقی هیچ پلان نداره که تو پلان وسیع و دراز مدت. یکی از مشکلات شهری ما را همی سرک القوی تنها باید آدم مشکلات دولت یا همی مردم عام فکر نکنه. موتروان از جلال آباد میخواه برود سن مزار شریف. این مظلوم مردم باید یک شب روز از خاطر نبود سرک القوی پشت دروازه پل چرخی استاد شود. اینمی تو اگه از مزار میره میدان شهر یک شب روز پشت از دروازه. باید دولت مردای ما در این قسمت توجه جدی کنه، هم مشکل شهر ما کم میشه و هم برای 5 ولایت سمت جنوب بسیار سهولت میاد. تشکر. آزاد جرګه د دوام لري. آزاد جرګه د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون او بی بی سی ګډه خبرونه ده پر رادیو تلویزیون او آنلاین. اگر میخواین مهمان شوین در برنامه بعدی با ما به شماره 074 60 60 60 زنگ بزنین. 0 شپیته زمونږ شمیره ده. د خواله رسنۍ فیسبوک، تویتر، انستاګرام، یوټیوب او نورو کې زمونږ پته ده آزاد جرګه آزاد او یا اوپن جرګه. اگر میخواین صفحات ما را در شبکه‌های اجتماعی بیابین، لایک کنین و از اون طریق هم میتونین با ما تماس بگیرین. لومړي کتار ته ځو. دلاور خان سالارزی د کونړ ولایت نه پوښتنه لري. پوښتنه مې دا ده زموږ په لویو ښارونو کې زیاتره مارکیټونه او اپارتمانونه چې دي د زورواکو یا د لوړپوړو چارواکو لخوا جوړ شوي دي چې غیر معیاري دي. نو په ښار کې د رش یا همدارنګه د ګڼه ګوڼې زیاتوالی هم لامل ګرځېدلی دی او همدارنګه د ښار ښکلا ته مطلب بدرنګي ورکړې ده. د ښار ښکلا ته ضرر رسولی دی. څنګه کولی شو چې مخنیوی وکړو؟ مننه. میرمن سعادت، ودانۍ په نړۍ کې د هنر یوه بیلګه وي. مثلا که تاسو لاړ شئ لویو نورو ښارونو ته، یوازې ښارونه نه ګورئ، کله چې تعمیرونه ګورئ د هنر بیلګې پکې ګورئ. مثلا دلته هم داسې وختونه و چې کله ماڼۍ جوړېدې، دارالامان ماڼۍ، تاجبیک ماڼۍ او نور په لیدلو یې خوشحالېدی. اوس ډېر لوړپوړیز ودانۍ شته دی چې زورواکو لکه تاسې مخکې ورته اشاره وکړه جوړې کړي بې له دې چې ښکلا یې په پام کې ونیول شي. ما مخکې ویل چې ښارونه د وګړو او د تعمیرونو یوه بدرنګه مجموعه شوې ده. فکر کوئ د حل لاره څه ده چې دغه وړاندې داسې ونشي او نوي کابل کې داسې ونشي؟ د دلاور خان موضوع هم دغه واقعا زموږ په وطن کې زورواکو په زور سره غیر قانوني ځمکې غصب کړي دي او بې له دې چې د ښارسازي او د ښاروالۍ د قانون توجه کې خلاف کار کوي. ځکه د دوی د زور او قوت څخه کار اخلي. زه په مربوطه کمیسیون کې هم دغسې ستونزې موږ ته په سلګونو را روانې دي. لوړې ودانۍ واقعا د یو ښار ښکلا ده، زه نه وایم چې نه ده. نورو هیوادو ته که ورسئ ټول دغسې لوړ بلند منزلونه جوړ سوي دي چې ښار یې ښایسته کړی دی. خو کاشکې معیاري جوړ سي، کاشکې د دې وطن په هغه حالاتو او خاوره و هوا و هغه جغرافیایي موقعیت پر اساس دا جوړ سي چې خلکو ته نقصان ونه رسیږي. امید لرم چې خدای تعالی دې نو هیڅ نقصان په دې وطن کې نور نه راولي. بس دې چې د جنګو د ډزو په زور یا د پردیو د ګټو په خاطر موږ وژل کیږو، نو طبیعي حوادث دې پاک خدای نه رامنځته کوي. واقعیت دی چې هغه مځکې چې د پارکونو وې، ساحې سبز وه، د مکاتبو مځکې وې، د شفاخانې مځکې، دا ټوله زورواکو غصب کړي دي
چې حکومت هم په خبر دی. تقریبا 200 دوسیې د او رئیس تاسو صاحب هم موضوع ته اشاره وکړه. کابل یو وخت د ګلانو او د پارکونو ښار و، نن د بدرنګو تعمیرونو ښار. د بدرنګو تعمیرونو حتی د یو شین زرغون ځای چې هغه اکسیجن تولیدوي ټولنې ته پاتې نه شو. بله بله واقعیت دی. داسې بلند منزلونه دي چې یو بلند منزل جوړ شوی دی، بل یې په مخ کې چې د لمر مخه یې مرڅه نیولې ده، حتی لمر هم هلته نه ورسیږي چې انسان و لمر ته ضرورت لري. هغه کور ته چې لمر نه ورځي وای ډاکټر ورځي، هغه کور ته چې لمر ځي ډاکټر نه ورځي. دا واقعیتونه دي چې په معیار سره معیاري نه دي جوړ شوي، د خلاف د قانون جوړ شوي دي او 200 دوسیې مال پرتې دي چې تر اوسه هغه نه دي څېړل دا څه ډول دوسیې دي؟ لږ معلومات دوی ته ورکولی شئ؟ ډېری د غاصبینو دوسیې دي چې د حکومت سره پرتې دي، اما تر اوسه پورې یو غاصب د دغو غاصبینو سره مجازات شوی نه دی، بې له دې چې مکافات سي. تر اوسه پورې د مجازاتو پروسه په دې وطن کې نه ده شروع شوې. کله چې مجازات شروع سي نو هیڅوک به غیر قانونی کار نه کوي. تشکر. رضایی صاحب، یک مسئله ساختمان ها مطرح شد. پاسختان به سوالی که مطرح شد و همچنان پیشنهادات میتونین به عنوان یک مسئول این کشور داشته باشین که چی کارهای باید صورت بگیره که بیش از این شهر از نظر سیما صدمه نبینه؟ بله، ما میخوایم قبل از اینکه سوال شما را پاسخ بگویم، در قسمت از که از لوگر سوال کردن که در اوج ملی بس هست اما اون ملی بس هایشان فعال نیست. ما بر از اینا اطمینان میتم که تا یک ماه دیگه 6 اراده واسطه که در اونجا از فعال شوه و نویدی که ما برای شما دارم در طول چندین سال بر ریاست ملی بس هیچ گونه همکاری صورت نگرفته بود، اما در امی اواخر نظر به تلاشایی که ما داشتیم $1 میلیون بر ریاست ملی بس منظور شد از بودجه انکشافیش. ما اونا را تانستیم که فعلا جذب بکنیم و در مورد اول ما برای 200 موتر خود فعالیت خود آغاز کردیم، پرزه را قرارداد کردیم که امی $1 میلیون در 3 مرحله پرزش خریداری میشه. وسایطی که مثل که در هلمند است، در لوگر است، در نیمروز است، این وسایط ما که در اونجا هم هست اونا را میخوایم ما برشان پرزه بدیم و این وسایط خود فعال بسازیم که ما برای شما در قسمت لوگر اطمینان میتونم تا 1 ماه دیگه باید وسایط فعال باشه. در ما تلاشای خود بری داریم که حداقل ما اگر ملی بس معیاری جور نکنیم مشکل مردم خود برطرف بسازیم. فعلا ما یک کمیسیون داریم که شاروالی است، ترافیک است و ریاست ملی بس. ما در کابل حداقل در قسمت ایستگاه‌های موقتی فعالیت خود شروع کردیم که در لاین اینا سروی شده و چون ایره که من میگم ترافیک هم تشریف داره، وکیل هم تشریف داره. سر از ما تعیین میکنیم که مردم در یک جای مشخص منتظر بس باشن. بله، همین قسمی که دوستای ما در اینجا صحبت کردن وطنای ما که بسیاری جایها توسط زورمندا اشغال شده و یا گرفته شده. همین قسم بعضی جایی که از ملی بس بوده ایستگاهشان هم غصب شده که ما برای شما میگم و ما امید از این داریم که با همکاری شما و با دوستایی که از ارگان‌های مختلف امی حداقل ایستگاهی که غصب شده را اونا ما از پیش دیگرها بگیریم و ایستگاه‌های دائمی جور بکنیم. امی ایستگاه وقتی که درست میشه در اوج مشخص است که مردم در کجا ایستاد شوه و موتر در کجا توقف کنه. ما پیشنهادم بر اینمی است که شاروالی محترم هر چیز سریعتر در قسمت استیشن های ما و در قسمت امی ایستگاه های ما که هسته اقدام جدی بکنن و این یک راه بیرون رفت از بیروبار و یک راه بیرون رفت از مشکلات مردم ما می باشه. نه تنها در کابل، ما امید از این داریم که در کابل کار بکنیم و مورد دیگه که من صحبت داشت یک شهر نمونه بسازن کابل تا دیگران مطمئن شون که بله در دیگه شهرها ما اینطور میشه. امی تلاشه که ما داریم، چرا که در کابل ما خواستیم که مثلا ملی بس امی امروز ما در خود وزارت جلسه‌ای که داشتیم دلیلش بر این بود که ما بتونیم یک ترانسپورت با هماهنگی ترافیک و بخشای ترانسپورت زمینی بتونیم جلو بیروبار بگیریم. پیشنهادایی که ما داشتیم همیشه برای ترافیک، برای شاروالی که برای ما یک سرک ویژه بتن
چرا در تمام جهان است که مشخص است که از اون سرک هیچ کسی هیچ واسطه دیگه استفاده نکنه، صرف بس شهری. بله. و در این مورد ما تلاش خود داریم، همکاری های ما هست، هماهنگی های ما هست، امید از این داریم که این مشکلات برطرف شود. ما پروپوزال 350 اراده واسطه را برای کشور دوست هندوستان دادیم، وسایت تاتا که از اونجا برای افغانستان کمک شده بوده، اینا آمدن و فعلا فعال نیستن که اونا با ما وعده همکاری را کردن، در صورتی که امو پرزجات به تعداد از وسایت فعال میشه. غیر از این ما برای 1000 اراده واسطه دیگه هم که خود ریاست دولت در جریان هستند که 1000 اراده واسطه دیگه تلاش هسته که برای افغانستان به منتها چی وده اونامه که ما شاپای خود معیاری داشته باشیم، ایستگاه داشته باشیم. یعنی 1 سال 2 سال 3 سال وقت تعیین کرده نمیتونه به هیچ عنوان. برای چی ما وقت تعیین کرده نمیتونیم؟ شرایط بستگی بر اداره که عذر میخوایم، چون کابل برای 500,000 نفر جور شده بود، حال بیش از 7 میلیون است. شما خود با فکر از این را بکنید، در یک پیاله که مثلا نیم لیتر آب میشه 5 لیتر آب شما انداخته میتون، این سریزه میکنه. با هم ما تلاش داریم با همکاری ارگان‌های مختلف که مشکل برطرف. تشکر. خانم در قطار دوم. زکیه د وردګ د ولایت څخه راغلی ما از مال مړی پښتنه دغه ده چې وردګ په ولایت کې د انجونو دپاره بیخي ښوونځی نشته د هلکانو مم چې ځي 3-4 ورځې د امنیت د لحاظه او سرکونه مم تکه پرچه دي تنګ دي، کله چې د یوې خانه باربري موټر راځي د بلې خانه د کوچني موټر راځي نو حتما حادثات کېږي. دا تر کومه پورې د ادامه ولري؟ تشکر. ذبیح الله نظری از ولایت جوزجان تشریف آوردن، سوال دیگه از اینا میگیریم. ذبیح الله. پارکینگ که به خاطر موتر در نظر گرفته نمیشه در بلند منزلایی که تجارتی است، مثلا در خود ولسوالی اقچه این پارکینگ در نظر نگرفته است که لب سرک ایستاد میکنه، این باعث ازدحام ترافیکی میشه. همچنان در کابل که ما دیدیم، مثلا در شهر نو در قسمت پارک شهر نو که شاهد هستین کل شما میبینین دوجا اشخاص مثلا موترهای شیشه سیاه زد زیر یا اشخاص های زورمندان می و ترافیک هم با او اجازه میده که لب سرک پذیرایی میکنه، استاد میکنه. این هم باعث که موقعیت شهر کابل که در پارک شهر نو است که بسیار موقعیت اساس خوب است که باعث ازدحام ترافیکی هم شده و همچنان باعث آب و هوا را آلوده کرده. تشکر. سمونوال صاحب 2-3 مسئله بود و یکی که زمان بود که مثلا در ولسوالی ها اقچه مثال آوردن وسایت کم بود و تنظیمش آسان بود، حالا به دورترین ولسوالی برین هم نظم ترافیکی از بین رفته، وسایت فوق العاده زیاد شده. یعنی تنها مشکل کابل نیست، مشکل شهرهای بزرگ نیست، ولسوالی ها عین مشکل دارد و پارکینگ یک مسئله بسیار کلی است. برش راه حل دارین؟ بسیار باشید میامتان از ما چند نفر دیگه سوال کرد، اجازه بدیم با سوال از اینا رو جواب بکنیم. هر ارگان ما از خود لایه وظایفی داره. مثلا پلیس چه وظیفه داره، پلیس ترافیک چه وظیفه داره، ترانسپورت چه وظیفه داره و شهروالی ها چه وظیفه دارن. مطابق ماده 28 قانون ترافیک جاده وظایف صلاحیت های ترافیک عبارت است این است که وظیفه صلاحیت ترافیک است که باید جاده هم تنظیم بکنه، هم نظم ترافیکی رو به وجود بیاره، جلوی حادثات دلخراش ترافیکی را بگیره و طرح پیشنهاد ارگان های زیر ارائه بکنه که مثلا چه مشکلات در قبال از با شهروالی و ترانسپورت طرح مشخص خود بده که اداره مرکزی ترافیک تمام طرح مشخص خود با ارگان های زیر شریک ساخته. ما فعلا هم پیش ما موجود است، امیال تمام طرحی را که به شهروالی دادیم، به ترانسپورت دادیم، به فواید عامه دادیم، به وزارت علم و فرهنگ دادیم، به وزارت معارف دادیم و هم برادر همشیره سوال کرد که یک مضمون به نام ترافیک و محتر مشخص دادیم، به وزارت معارف قبول نکرد که ما یک مضمون از صنف اول الی صنف 6 راهنمای ترافیک باید نصاب تعلیمیتون بگنجانه، همین کار کس نکرد. گفتیم با پوشهای کتابتان همین علائم ترافیکی را هم شما ایره نشر کنه که طفلای ریته کله بفهمن که همین کار کس نکرد. بعضی اسپورت ها بعضی چیزایی که ما داریم با وزارت علم و فرهنگ هم بر ما چی نکرد که گفتیم در ختم هر اخبار باید شما یک اسپورت ترافیکی رو نشر بکنی، یک نمایشنامه ترافیکی رو نشر بکنی که بعضی مردم ها که از نگاه اسپورت نمیفهمن، اطفال ما نمیفهمن، بفهمن همین کار کس نکرد. اینا و همچنان ازدحام ترافیکی در شهر کابل در ولایات این است که ما فعلا یک ایستگاه مشخص نداریم، استیشن بس نداریم، استیشن تاکسی نداریم، محل پارکینگ نداریم.
و برادر سوال خوب به جای کرد. ما از نگاه قانونی بعد از یک خط سیر اجازه میده ترافیک در شهر ما خود ما رفتیم اونجا توقف کرده دیگه چهار به خاطر اینکه پارکینگ نیست. اگر پارکینگ باید مثلا ما در شهر خودت کار ضرورت داری ما موترت میای در کجا توقف بکنی؟ راه حل چیست؟ راه حل دیگه با شهروالی راه حل ادیر پیدا بکنه برای اینا محل پارکینگ جای محل توقف تعیین بکنه که در کجا باید توقف بکنه. یک راه حلی خواد باشه مثلا در دیگه کشورها که دیدیم که مثلا برای توقف یک هزینه باید بپردازن که هر کس هر جای پارک نکنه برین و شما مثلا یک ساعت توقف میکنین 100 افغانی باید بپردازین. او به خاطر ازی است که اون جای مشخص باشه که در کجای پیسه رو بپردازه. خونه میشه در بین سرک ملکیت تمام مردم است نه از یک شخص که بیاد در بین سرک توقف بکنه ما پیسه میپردازم. نه جای مشخص شوه که در پارکینگ در کجا توقف کنه باید ما پیسه بپردازم. در روی سرک عمومی هم هست ولی ماشینای مخصوص است که سرک‌های کلان بود سرک‌های هست که عرضش وسیع بوده دیگه باید سرک‌های به خاطر مطرح کردم که یعنی شما باید در کوتاه مدت یک راه حل برش بسنجین و در دراز مدت هم مثلا وقتی جاده ها وسیع میشه راه از بین میره ما صاحب همین طرح مشخص خود دادن که پل‌های هوایی باید ایجاد شود زیرزمینی باید ایجاد شود باید خط اندازی شود سرکات تنویر شود. اکثر حادثات ما در چهارراه رو ببینید که جزایر جور شده اما تنویر نبوده دریور کامل بسیار یک وقت متوجه میشه که ما به جزایر هستیم در جزایر تصادم کرده حادثه ترافیکی رو به وجود آورده. جاده‌های ما تنویر نیست پارکینگ وسایط نداریم محل توقف نداریم بس استیشن نداریم این چیزا تمام چیز غیر فعاله. خب تشکر. به یک چند نفر از حاضرین هم نوبت میدیم. شما در تاسو په دریم کتار کې اینجا په پکتیا ولایت کې سړکونه بیخي خراب دي او ډیر توجه څوک نه ورته کوي په دې خاطر چې څه خبر چې خلک غریبان دي که څه وجه ده. ښه مننه. صحیح ستاسو پوښتنه مو واخیسته. وکیل صاحب د ترافیکو معاون صاحب یوه مهم مسئلې ته اشاره وکړه. ښارونه اوس تاسې بې زیرزمینیو بې هوایي پلونو بې دا نشي لیدلی. په مواصلاتو کمیسیون کې دغسې طرحې شته چې دغه ښار په د اوسنیو ښاري تاسیساتو او سړکونو کار نه ورکوي څه باید وشي مثلا داسې طرحې لرئ؟ تر اوسه پورې خو داسې طرحې شاید په خپله وزارتو کې وي فکر کوم چې سته ځکه داسې نه دی چې د وزارتو مسؤلین د باندې سفر یې نه دی کړی. په نورو هیوادو کې کله چې ښار کوچنی وي د خلکو بیروبار ډیر وي دی هوایي سړکونه جوړوي هوایي پلونه دي هوایي سړکونه دي حتی زیرزمینۍ کې میتروګانې دي چې خلک رفت آمد د یوه ځای تر بل ځای پکښې کوي او د ښار ډیر رش کم کړی دی ترافیک یې کنټرول سوي دي. متاسفانه موږ په هیواد کې واقعا دا تر اوسه پورې عملي سوي نه دي. زموږ پیشنهادونه و وزیر صاحبانو ته د کمیسیون د لارې دا پیشنهادونه سوي دي. د نړۍ لوی ښارونه مغوره چې پاس دي مغوره تر ځمکې لاندې دي ساحه ایجادیږي دې دپاره څه باید وشي؟ تاسو په خپل کمیسیون کې څه کولی شئ؟ موږ خو د پیشنهاد په ډول دوی راغوښتلی سو چې دوی ته پیشنهاد وکړو اما و بودیجه هم ډیره مهمه ده چې موږ په هیواد کې دغومره بودیجه باید خصوصي سکتور یې نشي کولی چې مثلا پانګه واچوي د ځمکې لاندې ولې نسي کولی؟ دا د حکومت په جذب پورې اړه لري چې حکومت زموږ هغه څوک کسان چې واقعا کار کوي دلته په دې وطن کې هغه جذب کړي تر څو دوی پانګونه وکړي او دا سړکونه جوړ کړي. یو ورور پوښتنه وکړه د لوړ توناژ په هکله هغه باربري موټران چې سړکونه یې خراب کړي دي. زموږ خپل د کمیسیون پیشنهاد دا و چې تاسې خو اول د دې موټرانو کنټرول وکړئ کله چې د باندې څه یا د یوه ولایت څخه بل ولایت ته باربري موټران داخلیږي آیا دا کنټرول کیږي که یا؟ خو تر اوسه پورې هغه ترازوګان چې معیاري نه دي هغه شته چې هغه کنټرول کیدای نسي په هغه وجه. زموږ پیشنهاد د کمیسیون د لارې دا و چې تاسې الکترونیکي یا ډیجیټلي دروازې کښېږدئ چې هم د انفجاري موادو مخنیوی وسي هم د ترازو باید معیاري وي چې هغه چک سي او کله چې توناژ یا بار تر موټر ډیر وي سړک ته نقصان رسوي دا اجازه ورنکړل سي. بل هغه دروازې الکترونیکي کښېښول سي چې د یوه ولایت څخه بل ولایت ته داخلیږي هغه ټکس واخیستل سي. زموږ هیواد موږ به تر څه وخته لاسونه و پردوی ته اوږده نیولي او خیرات غواړو.
زموږ په افغانستان کې یعنی تر ټولو هیوادو ډیر موټران دلته چلیږي د دنیا زاړه موټران ټکر سوي موټران په افغانستان کې دلته چلیږي چې نوي نه دي واقعا چې هوا یې خرابه کړې ده دا پیشنهادونه موږ کړي دي او بیا یې هم تعقیبوو زما یو پیشنهاد د دې ځایه و حکومت ته دی چې دوی معیاري دروازې باید ولګوي هغه ډیجیټلي او الکترونیکي تر څو هم کنټرول سي موټران او هم سړکونه د خرابۍ څخه وساتل سي. موږ د کندهار او د کابل سړک وګورئ لوی لوی جویچې او والې پکښې کې جوړې سوي دي. بله زموږ ډیر وطنوال ژوند یې د لاس ورکړی دی موټران ټکریږي چپه کیږي اور اخلي موږ ډیر شهیدان لرو د خپل خراب سړکونو. منن یکی دو نظر از حاضرین. محمد حقپرست هستم از ولایت دایکنی. دیگه دمی قسمت از مشکلات امنیتی و از قسمت مشکلات ملی بس و از این چیزا گفته شد. ولایت دایکنی یگانه ولایتی است که از لحاظ امنیتی فضل خدا در افغانستان جوره نداره، اما در طوری که محترم گفته که ما ملی بس رو برای دایکنی در نظر گرفتیم. دایکنی یک ولایتی است که بیشترین تلفات را از حادثات ترافیکی خود داره، دیگه حادثات تلفات نداره، فقط خرابی سرک ها است و معیاری بودن سرک ها نیست. در صورتی که در یک ولایتی که یک نوع موتر فلان کوچ 10 بار لیورس میره در یک گلایی، چطور اونجا ملی بس بچرخه؟ و دیگه در یک سرکی که 1 متر در یک ولایتی که 1 متر سرک معیاری نداره، چطور اونجا ملی بس در نظر میگیرین؟ ما سوال می است که دولت افغانستان و همچنان خود شما چی طرحی را پیشروی دارین در قسمت سرک های خراب دایکنی و قسمت سرک های غیر معیاری که تمام مردم تلفات سنگین از محصلین گرفته تا اشتوک و از خانواده و تکمیل در زمستان های یک مادر وقتی که میخواهد طفل به دنیا بیاره زایمانش در کوه صورت میگیره و قبل از اینکه در شفاخانه برسه از بین میره. تشکر. کوتاه گفتم صحبت کنین. خانم دا قطار چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکبخت یوسفی هستم، باشنده شهر مزار شریف. و سوال ما این است که چرا سرک های عمومی وسیع نمیشه، کلان نمیشه؟ این مشکل است که تمام ولایات این مشکل دارد. سرک هایی که ازدحام زیاد است چرا کلان نمیشه، وسیع نمیشه تا مانع حادثات ترافیکی شود؟ و دیگه که همین قریزی سرک ها یا جاده ها چی شرایط داره، چگونه مناطق قریزی میشه و دیگه که چرا بعضی جاده ها قریزی میشه بعضی جاده ها نمیشه؟ تا خود مردم اقدام نکنن نمیشه. اگر اقدام هم بکنن جاده ها اصلا عملی نمیکنن. و دیگه که اینا بعضیا گفتن که مناطق یا سرک های قریزی میشه که نقشه داشته باشه. منطقه خودم که زندگی میکنن نقشه داره، چرا قریزی نمیشه؟ مشکلات مردم چندین بار اقدام کردن اما هیچ عملی نشده. تشکر. میرمن اقلتا په صدرې کې اخري قطار کې بله دغلته. بله مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سلما د کونړ ولایت څخه د بسونو په اړه وایم چې په کونړ ولایت کې هیڅ کوم بس نه لیدل کیږي. د محترم څخه زه دغه لرم چې پوښتنه لرم چې آیا دوی په راتلونکي کې دغسې یو کوم اقدام کوي چې د کونړ ولایت ته به کوم بس یا دغه ورکړي؟ ځکه کونړ ولایت کې که چیرې موږ تاسې وګورو ډېر یو داسې ولایت دی چې خاصتا نجونې پکې نشي کولی چې پوهنتونونو او ښوونځیو ته لاړ شي. که چیرې دغه د بسونو مسله حل شي هغوی ته بس ورکړل شي نو ورونه او همدارنګه پلرونه به دوی خویندو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی پوهنتونونو ته لاړ شي. ځکه دوی ټول یو ځای یو جونې یو ځای نو دوی به اجازه ورکړي. دوی په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري او کنه؟ او بله پوښتنه د ترافیکي په اړه لرم چې په کونړ ولایت کې نه یوازې دا چې ترافیکو د خلکو ستونزې حل کړي، خلکو ته د ستونزو یوه ستونزه یې جوړه کړې. خلک ډېر زیات تنګ دي د ترافیکو څخه. د محترم څخه هیله لرم چې دوی یوازې دغه زموږ مشران یوازې په خپلو چوکیو کې کینی او کنه دوی ګرځي ولایتونو ته هم ځي د خلکو ستونزې هم اوري او کنه یوازې دوی کاغذونه امضا کوي او په خپلو چوکیو کې نه ځي د ولایت نه خوځي. ډېره مننه. رحمت الله حقیار له نورستان ولایت نه بله پوښتنه اوري. رحمت الله حقیار. زما پوښتنه دا ده چې د ښار د جوړولو او وزارت او ترافیکو ریاست څنګه کولی شي چې په ګډه د ښاري او رامنځته کړي؟ تشکر. مننه. رضایی صاحب سوال اگر به عبارت دیگه مطرح کنم که
مشکل شهرهای افغانستان مشکل بزرگ است و یک اداره مثلا شهرسازی یا شهروالی ها و دیگه از عهده ازی برآمده نمیتونه. به نظر شما چه کار باید صورت بگیره؟ کدام اداره ها باید دست و از سینه بر بزنن و شروع کنن از امی وقتی که برنامه خلاص میشه و تصمیم بگیرن که مثلا ما اینی کارا را انجام میتیم و شهرهای خود شهرهای مدرن و معاصر و متمدن میسازیم؟ تشکری میکنم. ظاهرا ما امیر داریم که در قرآن شریف کلکم ران کلکم مسئولون عن رعیته. هر کدام ما به مقابل مردم خود مسئولیت داریم. اگر هر فردی است، چی پلیس است، چی ترافیک است، چی دکتر است، هر کسی که است، اونا احساس مسئولیت بکنن به مقابل رعیتشان، به مقابل مردمشان، این مسئولیت حل میشه. بیشتر سوالایی را که من امروز دیدم در رابطه با سرک ها بوده که جا داره که شهرسازی و شهروالی کابل در این مورد امی سوالای دوستای ما را، هموطنای ما را شنیده باشن و سر از این مسئله غور رو بررسی بکنن. من امی قسم بازم یادآوری میکنم، هر وقتی که هر کدام با امی آیه مبارکه که احساس مسئولیت کرد، مشکل مردم حل میشه. ما امروز که نمونه میگیم که ملی بس در فلان ولایت کار میکنه یا ما برای دورترین از نقطه ولایات خود ما موتر روان میکنیم، دلیل بری است که کوشش ما بر این بوده که بتانیم مسئولیت خود ادا بکنیم. همشیری ما که در صحبت کردن در رابطه با ملی بس، ظاهرا در کنر ما در اونجا موتر داشتیم، متاسفانه در اونجا فعالیت نداشتن. ما توسط بخش دیگه که مثل که قندهار بود برای از اونا وظیفه دادیم که واسطه که در اونجا است انتقال بدن به قندهار. چرا؟ در اونجا فعالیت نمیکردن. حالا ما به صراحت اعلان میکنم هر ولایتی که نیاز داره با هماهنگی والی محترم، نمایندهایی که در اونجا دارن، امی طرح خود بیارن، برنامه خود بتن برای ما که در اونجا 1 یا 2 یا 5 موتر که نیاز است ما برشان روان بکنیم. نه ای که وسایط ما مثلا در بعضی از جایا توقف است و استفاده نمیشه. و در مورد دیگه هم که ما برای شما بگویم، وزارت ترانسپورت و هوانوردی در امی اواخر تلاشایی که داشته، تلاش یکی بر این بوده که در چند جای بتونن اینا دروازه الکترونیکی را کارش آغاز بکنن و در این مورد قرارداد شده، سرمایه گذاری شده و من یقین دارم که به بهره برداری هم سپرده میشه. سمونوال صاحب عبدالقیوم، تاسو به د دې خپرونې د پای ته رسیدو نه وروسته په خپله اداره کې کم بدلونونه راولئ؟ څه وړاندیزونه به وکړئ؟ څه طرحې به وړاندې کوئ چې یوازې ترافیک نه، یوازې ښاروالي نه، یوازې د ښار جوړولو وزارت نه، داسې یو شی جوړ کړي چې د افغانستان ښارونه نور دغسې یوه بڼه چې اوس یې وینو ونه لري او اصلاح شي؟ رئیس ملی بس روشن ساخت موضوع را کل مطرح کرد. بازم از نگاه ترافیکی کل ما شما ترافیک هستیم. اگر مردم و قوانین و مقررات ترافیکی را مراعات بکنن و از حادثات ترافیکی جلوگیری میشه. از ما شما میبینیم ترافیک ما چند وقت وظیفه گرفته بود، مردم برشان میگفت از راه سرک عمومی نرید، به پیاده رو برین یا به زیرزمینی برین. اگر ما خود بالای خود قانون تطبیق بکنیم به ترافیک حاجت نیست. ما خود سر خود تطبیق نمیکنیم. وقتی که بخوایم که وطن ما گل گلزار شه. سوال ما بود کدام اداره ها باید عاجل اقدام بکنند، با هم همکاری بکنند که مشکل شهرهای افغانستان حل شود؟ به نظر ما که از نگاه چی باید ترانسپورت، شهروالی، وزارت فواید عامه، شهرسازی، تمام از اینا اقدام بکنن. میشه که اگر دست به دست هم بتیم شهر خود جور بسازیم، از این جنجال کس از این. ولی ایران میپذیرین که یک قسمت زیادی از مشکل شهرهای بزرگ افغانستان عدم تنظیم جریان ترافیکی است که مسئولیت شما دارین. شما چی میکنین؟ یک لحظه. ما صاحب وعده را میتیم که مطابق قانون ترافیک جاده، ماده 28 قانون ترافیک جاده، چیزی مکلفاتی که بالای ماست ما تطبیق میکنیم. از امن و نظم ترافیکی رو به وجود میاریم، از حادثات ترافیکی جلوگیری میکنیم و از فرار مفرورین حادثات جلوگیری میکنیم. این مطابق به مکلفاتی که ماده مورد سر خود تطبیقش میکنیم. تشکر. میرمن سعادت، وروستی خبرې بل تاسو نه واخلو. فکر کوئ د ښاري مشکلاتو دا چې اوس په خبرې وشوې ډېرې دي، دا یوه کوچنۍ برخه ده. څه باید وشي؟ کومې ادارې او ستاسې کمیسیون په ولسي جرګه کې کوم کارونه باید عاجل وکړي چې
تر یوې اندازې پورې دغه مشکلات حل شي، د ترافیکي جریان، د بدو کورونو، د مثلا امنیتي مسایل او نور؟ واقعا زموږ ډېرې ستونزې چې ترافیک بندوي، لارې بندوي، زموږ چارواکي دي. کله چې زموږ یا وکیل صاحب یا وزیر صاحب مطلب لوړپوړي چارواکي چې کله راوځي نو یو خو د خپل موټر یې دوه و درېیم تعقیبي، نو یو تر مخه یې نور په پسې. زه خپله په دغه جام د ترافیکو په دغه رش کې زه همیشه درېدلې یم، ځکه زه تعقیبي موټر نه لرم. زما هیڅ کله غوښتل مې همدا تاسو نه وپوښتم تاسو خپله څنګه کوئ؟ زه خپله ستاسو د جمع راغلی یم، تاسو رای راکړې ده، نه غواړم چې پر تاسو باندې مشکل جوړ کړم، تر څو چې اسانتیاوې تاسو ته موږ جوړې نه کړو، مشکلات باید جوړ نه کړو. تاسو رای راکړې دي، خو ځینې نه کوي، اما ټول هم هغسې نه دي. دا به زه درته وایم ټوله زما په رقم ډېرې خاصتا خوندي چې تعقیبي نه لري، یو دانه کې لري، ټول یې نه لري. اوس ستا دا مشکلات ترافیک ډېر د لوړو چارواکو د خوا څخه یا لوړپوړو د خوا څخه دا مشکل رامنځته سوی دی. راځو د ستاسو د پوښتنې په هکله کومې ستونزې چې نن ورځ دلته بحث پر وسو، زما هیله ده چې وزارت ترانسپورت، وزارت فایدامه، ښاروالي، شهرسازي چې د پارکینګ کوم موضوعات و، د ښار جوړونې وزارت، ترافیک، دا ټول باید مشترکاً هماهنګي وکړي، کښیني د دې دپاره یو منظم پلان جوړ کړي. زموږ کمیسیون به ورسره ګډون وکړي او موږ به هم هغه د حل لارې چارې چې دلته بحث کیږي او ستاسې ستونزې مو اورېدې، د حل لارې ورته ولټو تر څو چې یو منظم پلان جوړ کړو، تر څو د افغانستان خلک، د کابل د ښار خلک، د ولایاتو خلک د دې ستونزو څخه فارغ شي. مننه. زه فکر نه کوم چې په لنډه موده کې دغه حالاتو ته چې اوس یې په ښارونو کې ګورو د حل کومه لاره وموندل شي، خو ولسمشر یوه ژمنه کړې چې ادارې کیدای شي له دغه ځای نه دارالامان ته وباسي، چې دا کیدای شي حل لاره شي، او دغسې که نوی کابل جوړ شو یا په ښارونو کې نور امکانات او امنیتي ستونزې حل شي، کیدای شي دا مشکلات حل شي. خو د افغانستان مشکل شهرهای افغانستان واقعا جدی هست و راه حل را میطلبه از مقامات. البته این موضوع را در اینجا دیگه ادامه داده نمیتونیم، ولی اگر فکر میکنین که سوالات نزد شما در اینجا حاضرین و بیننده های تلویزیون و شنوندگان رادیو هنوزم دارن، یک شنبه آینده به برنامه شامگاهی BBC صدای شما زنگ بزنین و در همین موضوع مشکلات شهرهای افغانستان از نگاه های مختلف صحبت بکنین. لبیل پلوون د افغانستان د کارونو په موضوعاتو باندې د BBC ستاسو غږ خبرونه کې خبرې وکړي، ټلیفون وکړي او موږ سره ګډون وکړي، تر هغو چې بیا آزاد جرګه په بله خبرونه کې ستاسو چوپړ کوي. خدا حافظ، د خدای پامان.